بادشاه سلامت، شاجي خانه، زما د دوانو سترګو توره، زما د سر تاجه، قربان نور جهان. په دې سر کې د ډېرې سپږې شو دي، موټروې ترې نه جوړ شوی دی، د غړمبار یې پکې خیږي، راکه چې لږې وګورمه. نو زه تاله تاج محل جوړومه، د خلکو فیصلې دي بیزي مه بیخي وګوره راله که نه. راکه ته بادشاه سلامت اجازت ته کینو. کینئ کینئ. بادشاه سلامت، زه یو غریب او مزدورکاره سړی ما کال نیم محنت وکړو، مزدوري مې وکړه او واپسۍ کې راتلمه. دا ظالم ماته ناست و، د اسلحې په زور باندې زما نه زیورات او پیسې واغستې. بادشاه سلامت زما سره دې پوره انصاف وکړی شي، زما زیورات او پیسې اوس هم د دې ظالم سره موجود دي. ښه ځوانه، دی چې دا خبره کوي دا ټیک ته؟ واو دا بالکل حقیقت دی بادشاه سلامت. په لاره کې ورته ناست ومه، مینګیانې دي، حالات خراب دي، دا شوکې پاکې زمونږ عادت دی بالکل. دا مې ته اغوستي، نغد را سره مې موجود دي، زیورات را سره موجود دي. دا چې نه کوو نو څه به کوو په دې حالاتو کې؟ او په دې مینګیانو کې به نور څه کوو؟ کاروبار خو شته نه، دغه زمونږ کسب دی کوي. تاسو اوس ورشئ، یوه میاشت بعد بیا راشئ دربار ته حاضري وکړئ، ستاسو فیصله به بیا تاسو ته واوروم. بادشاه سلامت دا څه دي؟ دا کسان خو دوانه موجود دي، د دې بدماش نه دا زیورات دا پیسې واله د غریب کس له ورکه که نه، دا ته څنګه فیصله کوې؟ ته په قلاره کښېنه، په دې باندې ته نه پوهېږې. دا د پاکستان عوام دی، د دوی سره زما وخو شو، دې باندې زه ښه پوهېږم. دلته به دستي فیصلې کوي، انصافي فیصلې به کوي د غریبانانو په حق کې. دا تا څه راغستې دي؟ دا ما دا راغستې دي که نه، چې دې باندې زه ښه پوهېږم چې وخت راغی تا به بیا زه پوه کړم. بادشاه سلامت، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامت اجازت شته من کینو؟ او اجازت ته کینئ. بادشاه سلامت، موږ رالو دلته کې تا مخکې وزیر را لېږلی و، دا خان دی، د ده سره مې پوله لګېدلې ده او سات ته زما لږ غوندې ځمکه ده، د ده سره مې پوله شریکه ده. دې سات ته سات یې په موږ پسې دې خوا روان دی. د خوریا غریبانان یو، زموږ سره د انصاف وشي بادشاه سلامت. هلکه خانه، دا غریب چې دا خبره کوي، ته په رښتیا دا پوله پسې ورځ د ورځ په بیسته راوړې؟ چې څه وي د حقیقت وي، او د غریب سړی دی په ځمکو باندې څه کوي، خو د ځمکې موږ ته ضرورت دی. او نور خلکو ته م وایي چې مطلب کم جاګیردار غټ خانان دي چې دا غریبانان د دې ملک نه روک کړي، ویې شړي، دوی په ځمکو باندې څه کوي، دوی غریب خلک دی. او تاسو اوس ورشئ، 2 میاشتې بعد دربار ته حاضري وکړئ، ستاسو فیصله به بیا تاسو ته واوروم. داسې دي بادشاه سلامت، دا فیصله وله اوس ول نه ختموي. دا غریبانان 2 کسان راځي، دا خو اسانه فیصله ده. 2 کسان راځي، فیصله وله کوه لېږې، د خورې غریبانان دي په مخه یې کړی. ښځې ته په قلاره کښېنه، په دې باندې ته نه پوهېږې. دا د پاکستان عوام دی که نه، د دوی خولې ډېرې دي او دوی به کړی را کړی، دوی هله هغې نه ځای له راځي، ته به دې نه پوهېږې. زه پرې څنګه نه پوهېږم؟ ولې ما پوه که په دې خبره که نه چې نه پوهېږم؟ نو بلکل راځه چې تا به دې خبره باندې پوه کړم. پاسه چې ځو راځه. بادشاه سلامت، د سورلۍ غم وکړی شي. نورجهان دې خوا راشه، سورلي تیاره ده. جی بادشاه سلامت. اوس به د دې خلکو خولو ته وګورې، خولې ډېرې دي چې دا خلک څه الفاظ کوي که نه، نو داسې کار وکړه ته یې په ما پسې راوله، د هغه ورته ځای پورې ځو چې دا خلک څه بحث کوي. ښه ده بادشاه سلامت، ځه. هلکه بادشاه سلامت راغی، ته دته ښه وګوره، دا تا ته بادشاه سلامت ښکارېږي، دا خو ما ته کوتکشاه سلامت ښکارېږي. مسلمانه خوله به دې کږه شي، خوله به مې ولې کږه شي. نو ته دته اوس ښه وګوره چې خپله بیګم ده ورسره، هغه ښکلې سورلي ده درسره، خو دواړه په دې سورلۍ کښېنئ، د مخې نه ونیسئ، ازې خپل کار کوئ. نو مسلمانه اوس دواړه پیادل روان دي او چې کوم دی سورلۍ هماسې ور خلاصه کړله، ته دته بادشاه وایي. لکه دا خبره دې صحیح ده، دا ټک عقل پکې نشته. د بادشاهۍ د لیاق د سره دی، نو خو دا موږ ته بادشاه جوړ کړی. د بادشاهۍ لیاق نه روکوې مړه، راځه چې خپل کار کوو سړیا. نورجهان مخې ته راشه. جی بادشاه سلامت. د خلکو دا خبرې دې واورېدې؟ نو ته داسې کار وکړه، د دې خلکو مرضي وکړه، بره ورته وخېږه، زه به یې مخې ته بوځم چې دا خلک نور څه وایي. ښه ده جي، بس وخېږه ورته.
لکه پاسه بادشاه سلامت راغی مړ داسې بادشاه دی چې ښځې په سورلۍ مشوره کړله په خپله پیادل روانې خو دواړه به پې ناست وی نو داسې قامقال دی داسې بادشاه دی دا خبره دې صحیح ده لکه دا خبره دې بالکل ټیک ده نورجهان دا کوزه شوستو دې خوا راشه د دې خلکو دا خبرې دې واورېدې او بادشاه سلامت ګوره د دې خلکو دا خولې چې دي که نه د دې برغورې نشتي اوس داسې کار وکړه که نه چې دا مرضي د دې خلکو نوره کو چې دا ورته نور څه وایي نو ته به یې ونیوې او زه به ورته وخېږم لکه سولي به پې زه وکړم ها صحیح ده ځه لکه دا خو زمونږ هغه بادشاه دی را روان دا کره زمونږ بادشاه دی خو مسلمانه دا خو ډېر غټ بې غیرتن دی دغه څنګه نو داسې چې ته ګورې نه مسلمانه ته خو دی چې په خپله بره سورلۍ ته ختللی ښځې لیکه ته پړی په لاس کې ورکړلی وایي ته د اس دغه کوه خو مسلمانه د خدای یا دا زنانه د بره یې خېجوه یا چې کوم دی دواړه پې بره کښېنئ دغه شان دي دا شی ډېر بې غیرته دی زه خو وایم چې دا لوی چوب سړی وګوري که نه د املا دوله ونیسي یا که د ده دا سر چوو که نو لیوګان به ترې نه ودانګي دا دومره بې غیرته بادشاه دی ډېر زیات لاندې روکوی مړه چې ګرځي ودروه نورجهان بیبي چا سلامت نورجهان بیبي دا سولي اوس اوسګاره که او چې ما تا کینو موږ دواړه خپلې خبرې وکړو ښه ده ځه څنګه چل دی ښه ده بادشاه سلامت ښه نو د دې عوام څه خبرې اترې دې واورېدې که نه ډېرې زیاتې مې واورېدې بادشاه سلامت ما ستا نه منله زه خو تا ته اوس ویم که نه بادشاه سلامت چې د دوی د ورځو فیصلې میاشتې ته واړئ د میاشتو دا فیصلې کلونو ته واړئ ما خو چې دا غریبانان دي عاجزانان دي خو دا عاجزه غریب مخلوق نه دی لکه ډېر سلجبې مخلوق دی نو دوی دا فیصلې ډېرې اوږدې که رنځوې کړوې زه ستا ملګری یم اوس نو تا به ته ظلم کوي نو دا دومره دغه ما تا لپاره وکړو چې ما وی د دې د زړه تسلي راشي چې دا خلک بوس کاټۍ والا خلک دی او بالکل په موږ پښتنو کې دا غټه کمی ده موږ د بل غلطیانې خپلې خامیانې لټو موږ د هغې ورځې پورې نشو کامیابېدی تر څو چې موږ خپلې غلطۍ د بل خامۍ نه وي په ګوته کړي اوله به خپله اصلاح کوو د ځان نه بیا به بل ته د اصلاح لار ښیو الله پاک دې موږ ټولو ته د نیکې هدایت وکړي